بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان بابا نظم دی درویشان ته. که نظر که څوک په کار د درویشانو، که نظر که څوک په کار د درویشانو، خود به وویني وقار د درویشانو. په دغه لاره به ورشي خدای رسول ته، که څوک یون کاندي په لار د درویشانو. هر گفتار به یې د خدای په در قبول وي، هر گفتار به یې د خدای په در قبول وي، چې قبول یې وي گفتار د درویشانو. هسې ګرم بازار بل په جهان نسته، هسې ګرم بازار بل په جهان نسته، لکه ګرم وي بازار د درویشانو. په یوه قدم تر عرشه پورې رسي، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. هومره خلک یې زیارت که پس له مرګه، هومره خلک یې زیارت که پس له مرګه، چې بازار وي په مزار د درویشانو. بادشاهان د دې دنیا واړه پراته دي، بادشاهان د دې دنیا واړه پراته دي، لکه خاورې په دربار د درویشانو. هر بهار لره خزان په جهان شته دی، هر بهار لره خزان په جهان شته دی، خزان نه لري بهار د درویشانو. د جنت د باغ ګلونه به یې هیر شي، د جنت د باغ ګلونه به یې هیر شي. که څوک وویني ګلزار د درویشانو، چې دنیا یې کړه د خدای د پاره ترکه، چې دنیا یې کړه د خدای د پاره ترکه. صد رحمت شه په روزګار د درویشانو. د کارون و حال ته ګوره حال یې څه شه، د کارون و حال ته ګوره حال یې څه شه. راشه مه کوه انکار د درویشانو. په هر چا چې د غضب لینده کاشخه، په هر چا چې د غضب لینده کشخه. خطا نه درومي ګزار د درویشانو. که د زړه سترګې بینا وي وبه یې ویني، که د زړه سترګې بینا وي وبه یې ویني، لکه لمر هسې انوار د درویشانو. که دې زړه وي چې دې زنګ شي د زړه لرې، که دې زړه وي چې دې زنګ شي د زړه لرې. راشه وګوره دیدار د درویشانو. که مراد دنیاوي اخروي غواړي، که مراد دنیاوي اخروي غواړي، هرگز مه پرېږده جوار د درویشانو. درست دیوان د رحمان زار تر دا غزل شه، چې بیان یې کړ کردار د درویشانو.